د هلمند له مرکزي زندان څخه 50 تنه په نشه یي توکو روږدي کسان تر درملنې وروسته خوشي سول. نن پنجشنبه د هلمند له مرکزي زندان څخه 50 تنه چې په نشه یي توکو روږدي وه تر درملنې وروسته خوشي سول. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره د یاد زندان څخه تر دې وړاندې هم زرګونه په نشه روږدي کسان نیول سوي او تر ښې درملنې وروسته خوشي سوي دي. په پکتیا ولایت کې د پخواني ناچاودې ګولۍ چاودنه کې یو ماشوم مړ سوی او 2 نور ټپیان سوي دي. ځایي چارواکي وایي د پکتیا د مټاخان ولسوالۍ په موسیخیلو کلي کې یوې پخوانۍ پاتې سوي ګولۍ پر ماشومانو د لوبو پر مهال چاودنه کړې چې له امله یو ماشوم مړ سوی او 2 نور ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي کله دغه هیواد سره نړیوالې مرستې ونه سي نو حالت به لا ترنګلی سي. سور صلیب دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې ژمی په رانږدې کېدو دی او ویره دا ده چې ښایي د تیر کال په پرتله سږ کال نړیوالې مرستې کمې وي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې ایران افغانستان ته د نفتي توکو د ترانزیت موده د 4 نورو میاشتو لپاره تمدید کړې ده. یاد وزارت د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې دا پریکړه د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قمی سره د افغان چارواکو تر کتنو وروسته سوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو کې د دولت وزیري هنا رباني کر سره کتلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو خواو د افغانستان اقتصادي بیارغونې او په دې هیواد کې د سولې او ثبات پر ټینګېدو خبرې کړې دي.